د دغه ښکلي محفل د دغه ښکلي بنډار شروعات د تلاوت کلام پاک نه کول غواړم. د تلاوت کلام پاک دپاره اسد چشتي صاحب ته خاص دی چې راشي څو زرین آیاتونه پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله. پس د تلاوت نه ټولو میلمنو دپاره ستړي مشو دپاره د دغه کلي درون مشر زبیر علي زبیر افریدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او میلمنو ته هرکلی وایي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. د ما درنو قدرمنو عزتمنو شاعرانو او عزیزانو خصوصي د خلیل جبران صاحب ټولو ته زه د زړه د کومې نه ستړي مشي یم. هر کله راشو په خیره لو ستړي مشو. شاعرانو او د خپلو عزیزانو زه تاسو یو دوه میلټه ټیم خرابم. ناستو کسان د شاعرانو نه داسې یو ډیپ سوچ کو جوور سوچ کو ځکه چې په شاعر کې داسې خصوصیات شته چې کم خلکو کې وي. مهرباني وکړو چې شاعر څه یایي په داد خوشحالیږي داد ورکوو. یقین پاله وکړو چې نن 15 یا 10 کاله مخکې په ټي ډي بازار کې یوه ډېره عظیمه جلسه وه او په هغه کې ډېر غټ غټ قومونو مشران ملکان راغلي وو او زموږ د طرفه ملک دریا خان هغه په سپورټ کې تللی وو او ورسره زه هم وم. نو یو مومند را اوچت شو او هغه یو 15-16 صفحې تقریر وکړو په د بجلۍ او د قبایلو په حالاتو باندې. هغه کېناستو هغې نه بعد د مومندو هغه یو را اوچت شو هغه شپږ اوه صفحې وویلو. ډېر وخت یې ضایع کړو او هغه هم کېناستو. نو د خیبر زوی عادل رښتون و هغه ماله دعوت راکړو چې د حسین ساحل صاحب محروم الله دې وبخي د هغه یو څو شعرونه ووایه. نو هغه ما یو دوه شعرونه ویلي وو چې مونږ قبایل په خپله سیمه پابندۍ نه منو، مونږ آزاد یو، مونږ زنځیر د غلامۍ نه منو. ای قبایله یوه سخته ډیمرایټي وغواړه، سستي چې ونه کړې د حق ترې دستي وغواړه. هم د پټلۍ د سړکونو د کیمپو یزانه، هم په تورخام کې جمع شوی پنډ قامي وغواړه. او حق چې رانه کړي مونږ بیلونه د بجلۍ نه منو، مونږ آزاد یو، مونږ زنځیر د غلامۍ نه منو. یقین وکړه چې د باجوړ کوم کس ملک را اوچت شو او هغه په سټیج ودرېدو نو د هغه سره شپږ اوه صفحې وو. هغه وویل چې نه، چې ده څه وویل د ما په تقریر کې دا عینو منشور دی. نو زه خبره مې په دا کړه چې په شاعر کې ډېر کمال دی. خلک لس ګنټې تقریرونه وکړي او شاعر یې په یو کلب کې رابندوي. اتحاد صاحب محروم هغه وفات شوی دی. د هغه ډېر جاور سوچ و. پکار دی چې په هره مشاعره کې د هغه ستاینه وکړو، هغه یاد کړو. موږ د جنګ د سیمې یو نوموړی شاعر دی مقدر شاه مقدر چې ډېر پرانځخته دی. مهرباني وکړو چې په هر هغه کې مشاعره کې په هر ځای کې چې وي د هغه ته دوا په شکل او هغه ته روغ صورت کې دوا کوو. او بیا خصوصي زموږ خلیل جبران صاحب دا د پښتو د سیمې او د شاعرانو ډېر قدرمن او ډېر عزتمند دی.
زه په سوشل میډیا باندې زه ګورم چې څومره یې نوم ور کړی دی د خیبر شاعرانو لا تاسو به نه کتلې موږ دا میډیا ګورو نو ډېر زړه مې ترې خوشحال دی نو مهرباني وکړو چې شاعرانو ته ډېر په درنه ګورو ډېر په عزت ګورو الله خوشحال و آباد لره ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه مهرباني زبیر علي زبیر افریدی صاحب د دې نه پس د محفل ښایسته کولو لپاره صدر محفل هم کندهار افریدی صاحب ټاکلی دی باید چې تاسو یې تایید کوو کندهار افریدی صاحب د راشي په سټیج باندې تشریف فرما شي دغه بنډار موږ سره مشران میلمانه دي ناظر محمد بهوش افریدی صاحب او امید افریدی صاحب تاسو یې تایید کوو دغه بنډار اعزازي میلمانه دي موږ سره فضل امین بهار شنواري صاحب زیشان شلمانی صاحب او عبدالرحمن تریاق صاحب تاسو یې تایید کوو مننه حمزه بابا امیر متغزلین فرمایي چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې چشتي صاحب اول خپله ژبه پس د نورې ژبې ای بنیاده عمارت خو سمون نه کا ډېره زیاته مننه د غزل ویلو لپاره نمبر سٹارټ کوو بس نمبر باندې به شاعر راسي نومونه مخلم که څوک پاتې شوي نو راتلی شي ما سره نوم لیکلی شي حبیب الرحمن حبیب صاحب کوټ خان ذاکر صاحب عبدالواحد واحد صاحب ایاز مسرور صاحب زبیر علي زبیر افریدی صاحب خلیل جبران صاحب انور علي علي صاحب نواب الماس صاحب نمدار افریدی صاحب اعتبار جان اعتبار صاحب محمد دوست اسد چشتی صاحب عبدالغفور غفور صاحب شرافت خان ضمیر صاحب شیر زمان عادل صاحب جمال اشرف صاحب زلمه افریدی صاحب او مقدر خان ابرار صاحب که د چا نوم ما نه پاتې شوی نو ما ته دلته نوم راوړی شي مهرباني ها د ټول ناول غزل دپاره چې څوک راغاړم هغه ته د خیبر افریدي صاحب یو دوه شعرونه خیبر افریدی صاحب یایي چې ژبه چې تا په بله واړوله ژبه چې تا په بله واړوله خبره ما په بله واړوله زه څه خبر وم چې ته ما سره یې ما خو دنیا په بله واړوله نو ټولو نه اول حبیب الرحمن حبیب صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل غزل خلکو ته وړاندې حبیب الرحمن حبیب صاحب ورپسې د کوټ خان ذاکر صاحب هم تابعیت یوسي اول ټول مېلمنو ته سلامه شي د هغې نه پس د واده قرباو ته د واده مبارکي ورکوم چې واده یې مبارک شه الله په خیر په خوشحالۍ تېر کړي غزل دی چې نه ده مینه نه ده چې زړونه پکې مات شي نه ده مینه نه ده چې زړونه پکې مات شي او ورکه دې واده شي چې لوزونه پکې مات شي او جنگ د سترګو ښه وي چې زړونه پرې زخمي شي جنگ د سترګو ښه وي چې زړونه پرې زخمي شي او ورک د هغه دنګ شي چې سرونه پکې مات شي ډېره مننه او عشق سمندر دی وتل ته آسان نه دی عشق سمندر دی وتل ته آسان نه دی سمندر د مینې تیز وي بندونه پکې مات شي ډېره مننه او میخواران په تمه ناست وي د یو ګوټ په انتظار کې میخواران په تمه ناست وي د یو ګوټ په انتظار کې چې ورانه میخانه شي جامونه پکې مات شي ډېره مننه او میده تاویږه محفل د یارانو میده تاویږه محفل د یارانو او ورکه د ادا شي او ورک د هغه اتړ شي چې لاسونه پکې مات شي ډېره مننه
او زه ستا په اسره وم او ته هم ما په اسره وې زه تا په اسره وم او ته هم ما په اسره وې او ورکه د اسره سي امیدونه پکې مات شي هیڅ لوی په ځوانۍ مه کړه زوال په دنیا شته دی هیڅ لوی په دنیا مه کړه زوال په دنیا شته دی او که هر څومره په ساري شي لرتېره لوړکرونه پکې مات شي په آخري مرتبه شي ابي به ځان ساته نظرباز په دنیا ډېر دی ابي به ځان ساته نظرباز په دنیا ډېر دی پینلي چولګي واخلي نظرونه پکې مات شي ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه اتحاد افریدی سے وایي ټول داسې خاموش ناست یو چې بالکل پته نه لګي اتحاد افریدی سے وایي چې لوی که هر څو در کې هنر شته داسې مه وایه چې زه یم که هر څو در کې هنر شته داسې مه وایه چې زه یم پاس د سر د پاسه سر شته داسې مه وایه چې زه یم او شمې دومره غرور مه کړه که هر څو سپینه رڼا یې شمې دومره غرور مه کړه که هر څو سپینه رڼا یې ستا د حسن برابر شته داسې مه وایه چې زه یم مهرباني حبیب الرحمن حبیب صاحب ورپسې ګوډ خان ذاکر صاحب ته بلنه ورکوم د خاطر صاحب په دغه شعر سره شي څنګه زه ولیکم ټیټ سترګی غزل څنګه زه ولیکم ټیټ سترګی غزل په هر یو خیال کې مخیبر ګډ شوی مهرباني ورانو حاضرینو و شاعرانو مشرانو کشرانو السلام علیکم دا راغلي مېلمانو ته مو ډېر سلامي موږ خو څه ویلو نه خو بس اوس په یادو وي چې څه شی وي یا درته ارشاد زه یو دوه شعرونه عبدالغفور ته ډالۍ کړم چې نن دې چې کتل راته سترګې په کتو کې دې بدلې کړې سترګې په کتو کې دې بدلې کړې او ځکه مې په تا جوړې غزلې کړې سترګې په کتو کې دې بدلې کړې او ځکه مې په تا جوړې غزلې کړې او تخت یا ذاکر اوس ته بیا تړي او زلفې لیونۍ درته سنبلې کړې نن دې چې قتل راته څه خو دې په زړه کې وو نن دې چې قتل راته څه خو دې په زړه کې وو څه خو دې ویل راته څه خو دې په زړه کې وو او غلی دې راوکتل او مسکا ننګو کې شو غلی دې راوکتل مسکا ننګو کې شوې پټ پټ دې خندل راته څه خو دې په زړه کې وو او بیا دې د وربل څوکې غوڅې په تندي کړلې بیا دې د وربل څوکې غوڅې په تندي کړلې ور دې کړلو بل راته څه خو دې په زړه کې وو او وی د پیغلتوب پیښې څو ځلې دې کېښوده وی د پیغلتوب پیښې او څو ځلې دې کېښوده او ګوته په وربل راته څه خو دې په زړه کې وو او خوله په خوله ولاړه وې ته چې د رقیب سره خوله په خوله ولاړه وې ته چې د رقیب سره و په دار ختل راته څه خو دې په زړه کې وو او نن چا لمسولې وې حال راته صفا وایه نن چا لمسولې وې حال راته صفا وایه غاښ دې چې چیچل راته څه خو دې په زړه کې وو او بیا دې طرفګاني ښکلې نن د پښتنو وکړه بیا دې طرفګاني ښکلې نن د پښتنو وکړه زړه کې دې ساتل راته څه خو دې په زړه کې وو اخري د غیر امید صاحب چې ډېرې غټې اوښکې دې سترګو کې ذاکره وي ډېرې غټې اوښکې دې سترګو کې ذاکره وي غریب کې دې قتل راته څه خو دې په زړه کې وو ډېره مننه ګوډ خان ذاکر صاحب زبیر علي افریدي صاحب کلیوالا ډېر کمزوري زبیر صاحب کلیوالا ډېر کمزوري څه ته واورو نه چې هغه مخکې شعر ځکه چې او که تاسو کې څوک څه ویلی شي نو راتلی شي
ډېره مننه مهرباني اکبر خان ذاکر صاحب ډېره زیاته مهرباني دغه پسې زه عبدالواحد واحد صاحب راغاړم د خسرو افریدي په دغه شعر سره چې څه هوښیار ځان دې کمعقل کړو خسروه څه هوښیار ځان دې کمعقل کړو خسروه چې د عشق اور په خوکي سړوې ولې مهرباني بلنه ورکوم عبدالواحد واحد صاحب اور پسې ایاز مسرور صاحب هم په تابع کې اوسي وایي صاحب ته لږ توجه غواړو ښه دغه اواز لږ هغه دی کمزوری دی لږ مهرباني وکړو کوی ورته ونه شو مهرباني یو جهان مننه دی ما خو د نوم واحد ګل واحد دی زه په کشمکش کې وغورځولم ځکه چې اکثر داسې په مشاعرو کې وشي چې په یوه نامه باندې دوه نومونه وي په هر حال باندې ستا خپل ځای کې خو نه دی که نه جی ته زه په ټلیفون سره صحیح شول زه به سره رابطه وکړم خوښول وشي زه به سره رابطه تاسو شعرونه یې مینوالو دی چې څومره ښایسته ښکاري د شین ټکی څومره ښایسته ښکاري د شین ټکی څومره ښایسته ښکاري د شین ټکی خال دي چې وینم په جبین ټکی څومره ښایسته ښکاري د شین ټکی او خال دي چې وینم په جبین ټکی او چې د هر چا د خولې دعا واورم چې د هر چا د خولې دعا واورم زه ورسره وایم امین چې د هر چا د خولې دعا واورم زه ورسره وایم امین ټکی او قسم یې وکړو چې به در نشم قسم یې وکړو چې به در نشم دومره څه نه کوي سنګین ټکی قسم یې وکړو چې به در نشم دومره څوک نه کوي سنګین ټکی او دا بېغوري ده د پلار او د مور دا بېغوري ده د پلار او د مور چا چې زده کړی نه دی دین خوند مې د خولې واحده ډېر ښکلی دی خوند مې د خولې واحده ډېر ښکلی دی وي د جانان هر یو نمکین لکه یو په ترنم کې یو کلام دی بخښنه مې غواړو ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی یو خبره ورته شلوارې کومه یو خبره ورته شلوارې کومه چې دا صد لیونو سره مې سر دی دا صد لیونو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی د ګل پاڼې مې ونه لیدې په سترګو د ګل پاڼې مې ونه لیدې په سترګو بس یوازې د ازغو سره مې سر دی بس یوازې د ازغو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی ما ته وایي غلی کښېنه نه پوهېږې ما ته وایي غلی کښېنه نه پوهېږې ښه د داسې رنګ بچو سره مې سر دی
داسې رنګ بچو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی ما ته وایي غلی کښېنه نه پوهېږې ما ته وایي غلی کښېنه نه پوهېږې ښه د داسې رنګ بچو سره مې سر دی ښه د داسې رنګ بچو سره مې سر دی لکه خس د سوځېدو سره مې سر دی د غلبیل زړګي پوښتنه رانه مه کړئ د غلبیل زړګي پوښتنه رانه مه کړئ د تیرو تیرو پاڼو سره مې سر دی د تیرو تیرو پاڼو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی زه واحد خو نظر ماتي له دارو شوم زه واحد خو نظر ماتي له دارو شوم د خیبر د سپیلانو سره مې سر دی د خیبر د سپیلانو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی ستا د مخ د سرو لمبو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی لکه خز د سوځېدو سره مې سر دی مهرباني یو جهان ګل واحد صاحب ډېره زیاته مهرباني په محفل کې ډېر رونق واچولو بل داسې شاعر که چېرته راتلو وایي د ترنم د سره ترنم وي د غزل سره نو واحد ګل واحد صاحب غوندې ترنم کې خپل غزل هم ویلی شي ډېره زیاته مهرباني داود افریدی صاحب وایي تیروال چې په خیبر په سهر کې چې خیبر غرونو ته ګورم په سهر کې چې خیبر غرونو ته ګورم لکه ناوې چې راویښه شي له خوبه ډېره زیاته مهرباني ایاز مسعود صاحب ته ما بلنه ورکړې وه هغوی راشي ورپسې خلیل جبران صاحب هم مطابق کېږي ایاز مسعود صاحب د ایران سره چې کوم کسان ولاړ دي دا لږې خبرې کې اواز دغه ځای نه راځي له خیال کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول د زلمی ته یو درې څلور شعرونه ډالۍ کوم وایي چې نن خوشحالي ده د توصیف د واده نن خوشحالي ده د توصیف د واده و مبارکي ده د توصیف د واده او نن راټول شوي ټول یاران دي ورته نن راټول شوي ټول یاران دي ورته خو ښکلې ښادي ده د توصیف د واده او د هر طرف ته رنګیني چې وینم د هر طرف ته رنګیني چې وینم دا رنګیني ده د توصیف د واده او ښکلي شعرونه مسرور ځکه وایي ښکلي شعرونه مسرور ځکه وایي او نن شاعري ده د توصیف د واده اوس په غزا ورته وړاندې کوم د صدر په اجازه باندې وایي چې ستا د فکر پټال زانګم راغورځېږم ستا د فکر پټال زانګم راغورځېږم او بیا په ځان کله پوهېږم راغورځېږم او خوشحالي مې هیڅ ونه کړه هر طرف ته تورې شپې دي خوشحالي مې هیڅ ونه کړه هر طرف ته تورې شپې دي وخت په وخت ځکه دردېږم راغورځېږم
چې ستا بڼو غشي ورېږي هر طرف ته یې سوری کړم ستا بڼو غشي ورېږي هر طرف ته یې سوری کړم او چار چاپېره پرې لګېږم راغورځېږم و ډېرې زړه کې توبې وکړم بیا شي ټوله رانه هېرې ډېرې زړه کې توبې وکړم بیا شي ټوله رانه هېرې و ستا عشق کله صبرېږم راغورځېږم بل شعر دی چې د ځوانۍ پېښې ونه کړې اوس په زړه یم ډېر کمزوری د ځوانۍ پېښې ونه کړې اوس په زړه یم ډېر کمزوری بیا په تا زه تاوانېږم راغورځېږم چې رایاد شي ستا یادونه زاړه وختونه رایاد شي ستا یادونه زاړه وختونه هسه لږ بیا ځوانېږم راغورځېږم و نن حالاتو ته چې ګورم پټ په زړه کې لږ خفه شم نن حالاتو ته چې ګورم پټ په زړه کې لږ خفه شم لږه شمه ولې کېږم راغورځېږم و د مشرانو عزت کم شو ځکه هر ځای کې جوړ غم شو د مشرانو عزت کم شو ځکه هر ځای کې جوړ غم شو و زه مسرور ځکه جاړېږم راغورځېږم وصل صاحب مهرباني دا خو تکلیف وکړو اسرائیله خفه نشي دا خو تکلیف وکړو اسرائیله خفه نشي سا چې مې د چا پسې وته را باندې راغله مهرباني از مسرور صاحب بلنه مې ورکړې وه خلیل جبران صاحب ته خلیل جبران صاحب چونکې د خوشحال نه متاثره دی نو خوشحال بابا به یو شعر سره خوشحال بابا وایي چې شعر لیکل د هر فاسق او فاجر نه دي شعر لیکل د هر فاسق او فاجر نه دي دا لیکل دي د دردمن او د ابدال بلنه ورکوم خلیل جبران صاحب ته او پسې د زبیر علي زبیر صاحب هم په تابع کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم the doctor نذیر محمد کڑوسی او د اتحاد افریدی هم کڑوسی او د ذاکر مرحوم مسای او د مذکر بچای ته دغه خادي ډیره مبارک وي او دغه اجرت ته دغه اعزاز حاصل دی چې دو په مختلفو ودونو کې خلک دلته مختلف قسمه د ټنګ ټکور یا مختلف قسمه پروګرامونه کوي خو دغه اجرت ته دا اعزاز حاصل دی چې دلته مشاعري کیږي چې کله هم پکې واده وي نو مشاعره پکې کیږي نو ځین چې دغه کریډټ دو ته حاصل دی دو ادب انتهایی زیات خدمت کړي لکه څنګه چې زبیر علي دا ذکر کړه چې دلته ورته ما خوشحال کور کولو کړي او د خوشحال کور د پلیټ فارم نه دوی لایو خبرونه یعنی د نننی دور د تقاضو مطابق د سوشل میډیا د دور مطابق دغه ټول خیالات دوی څرګندول شي نو دغه خلک انتهایی زیات سرویسز ورکوي او دغه خلکو له پکار دي چې دا خلک اپریشیټ کړي شي چې د شعر او ادب دغه خاوندان لکه چې بابای غزل امیر حمزه خان شینواری چې پټوي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشه پر غلط چې بس خبري جوړوي نو موږ چې دغه خیالات مون خلکو ته څرګند کو زه د اتحاد افریدي شریان چوم د اتحاد افریدي د کړوسی واده نو په دغه وجه باندې د اتحاد افریدي دغه شعر دی چې افسوس چې یوځي اوسېدلې ورسره افسوس چې یوځي اوسېدلې ورسره او یا مې نږدې ورته کله ورسره او نن لورایا اشاره کړی زبر پوی نشوم نن لورایا اشاره کړی زبر پوی نشوم او کاش کې چې لکه پوی دلای ورسره او یو ځل خدا سي لیوالای وستا په مینا کې زه پس د ځان اور کې دلای ورسره او زړه هله به قرار شي چې زما شي چې په څنګه کې ګرځېدلای ورسره او اخی کی به دغه کم چې تا خو وای چې اتحاد درلنی اړیږي او څه پر راتلو رشوه غلای ورسره
دا اقرار الفت یایمه د اقرار الفت څو شیرونه ما مخکې ویلو ډېر زیات هیټ شوي وو د خلکو انتهایي زیات وخت دي چې زړه په زانګو زنګول سړي له زور ورکوي او په زور د یار هېرول سړي له زور ورکوي او هغه زما ملګرو چې یوه هم نه مني هر څه په ځان هم منل سړي له زور ورکوي او ژړا خو ډېره ښه و د زړه بړاس وباسي ژړا خو ډېره ښه و د زړه بړاس وباسي او غم په خندا تېرول سړي له زور ورکوي او یو بهترین شعر دی چې بیت الغزل دی پکې چې معشوقه فرق نه کا کندهار سے معشوقه فرق نه کا چې بې پروا تېره شي بیا یې په شاره کتل سړي له زور ورکوي چې معشوقه فرق نه کا چې بې پروا تېره شي بیا یې په شاره کتل سړي له زور ورکوي او ورله پکار دي الفت چې همت نه پرېږدي که تر منزل رسېدل سړي له زور ورکوي مهرباني ډېره مهرباني خلیل جبران صاحب حمزه بابا وایي چې کوم دی خوښ دی چې وکړم ای ښکلیا کوم دی خوښ دی چې وکړم ای ښکلیا تشکر خو څوک په زړه او څوک په خوله کا نو بلنه مې ورکړې وه خلیل جبران صاحب ته او ورپسې د انور علي صاحب هم په تابع کې اوسي زبیر صاحب الو اما आवाज इंदा से माशाल्लाह तेज है सो आगा देवाला ता आवाज रसम जबरान से हुई چې دغه وجري له وارد پکار دی چې وی کیسه کا چې دل تډیر مشاعره شوی خو مشاعرو هغه وجه کما ده هغه دا چې ما خپل د خدای وبخي والي صاحب هغه کسانو نمونه به عمرونو لیکل چې کوم به پیدا شو هغه کتاب ما راړالو نو هغه کې درې څلور غزلې په اردو کې لیکلې وی والي صاحب هم کړې دي داسې ما ترای عبدالغفور صاحب هغه رنگ په د وجرا کې راپور شو نو مونږ ته څه زده کړل نو هغه په خپل مونږ داسې ګاډ واډیو دوه درې شیونه مو لیکل هغه ما رور دی ناظر مصور هغه یې کې بلند رزویدای کبیر عام شاعری کی نو دغه د وجرینا لاسی او تر پنځه شاعران دي نو دغه وجنا د مون مشاعري کوو دلته ولا توفیق راکې چې نوري مو کوڅه چې دا ادب دی او دا چې په ټولو کې خپل څنګه ښه د خپل یو ګډ وډ یو مات ګډ نظم نمخ کې یو دوه شعراس کا توجه غواړم د ټولو چې نور در پسې خدای گو په قسم لیونه کېږم نور در پسې خدای گو په قسم لیونه کېږم او راشه مړه راشه بس صنم لیونه کېږم نور در پسې خدای گو په قسم لیونه کېږم او راشه مړه راشه نور صنم لیونه کېږم او شعر دی صدر صاحب چې نه درځمه ځکه چې درځم لیونه کېږم نه درځم ځکه چې درځم لیونی کېږم او کله چې واپس درنه راځم لیونی کېږم او مه وایه چې ولیکه په ما باندې غزل مه وایه چې ولیکه په ما باندې غزل کله چې په تا غزل لیکم لیونی کېږم یو مات بټ نظم دی صدر صاحب اجازت دی چې خوشحالي هغه خندا راولي خوشحالي هغه خندا راولي خدای او مغا امن بیا راولي او بم را گزار شو په ترخام کې आवाज راغی په ماخام کې مور راووته سرتورا او ټټاري وولو په زورا خدای دا چا راوړل بمونه خدای دا چا راوړل بمونه دنیا نه ډېر لاړل ګلونه اورور سلګي وغي خوږيږي او خوري ویرونه کړی جړیږي چې ټوټي بچای شو لاړې اوس لارې لیونی شو او څنګه ستی په زړو شول ټول لروبر پښتانه مړه شول او خدای په څه ګناه کړیږو ټول پښتانه په اور سوځیږو او ټوله دنیا ګوره خندیږي یو پښتانه چې جړیږي
چې د پښتون بچای مړ کیږي لکه چې خپل کور مې ورانېږي او تا ته پنجاب او سند خندېږي د پښتنو بچي جاړېږي او اول ټوټې مې شو کابل اوس پېښور کې ریور بل اول ټوټې مې شو کابل اوس پېښور کې ریور بل د ملکن نخترې جاړي د کلام غرونه امن غواړي او په پېښور کې دماکي دي په پېښور کې دماکي دي په وینوسري ټولې کوڅې دي په بجاور ګولۍ ورېږي همې ماشوم او ځوان جریږي او زره زره مې چرسده شوه زره زره مې چرسده شوه ټوله ویره نمېداره شوه وزیرستان په اور سوځېږي وزیرستان په اور سوځېږي جوړ خیبر مې اوس ورانېږي او تاسو سواد پیغلې سر تورې کړلې هم په نوخارم لنډې پورې کړلې هم ثوابې مردان وران کړو هم ثوابې مردان وران کړو وروسته پیسه چې بیا ارمان کو او تاسو سینو کې جوړ زړګی نشته تاسو سینو کې جوړ زړګی نشته یا افتخار خو بل بچای نشته او تاسو بلو سورای کړو یا افتخارم لیونای کړو او اے مسلمانو پښتنو ورونو اے مسلمانو پښتنو ورونو اے نه خبرو لیونو ورونو راځئ د یو بل چې عزت وکړو سره ټول مینه محبت وکړو او دهشتګردۍ نه چې توبې وکړو دهشتګردۍ نه چې توبې وکړو سره پخې وعدې وکړو او زبیر مدام کړې بس دغه دعا زبیر مدام کړې بس دغه دعا چې امن راولي په ټوله دنیا ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني زبیر صاحب اتحاد روحت اتحاد صاحب وایي چې ما او ستا د محبت خبرې ما او ستا د محبت خبرې لاړلې خورې شولې په کلو کې انور علي صاحب ته بلنه ورکړې وه چې راشي خپل غزل پیش کړي ورپسې نواب الماس صاحب هم مطابق اوسي غزل نه مخکې یو دوه شعرونه عرض دی د ستا په لوري چې یو ځله اوري د ستا په لوري چې یو ځله اوري سترګې مې بیا کله په بله اوري مننه او هیڅ نه پوهېږم چې زما په لیدو هیڅ نه پوهېږم چې زما په لیدو د ستا د مخ رنګونه څه ډول اوري اوس به راشو غزل له دود مې کړه له ځانه سپینالي په شان دود مې کړه له ځانه سپینالي په شان خور مې کړه فضا کې د لوګي په شان هسې چې درو ګورمه ښکليه زه هسې چې درو ګورمه ښکليه زه نیغ د شیبانه راته اغزي په شان او کله چې د ستا په خیال کې لاړ شمه کله چې د ستا په خیال کې لاړ شمه ځان سره ګڼېږم لیوني په شان او ستا د خپو پلونه په لار ګورمه ستا د خپو پلونه په لار ګورمه ځای په ځای ودرېږم د میږي په شان او لرې مې د زړه نه ټول غمونه کړه لرې مې د زړه نه ټول غمونه کړه مخ دې راښکاره کړه د سپرلي په شان مننه اخیری شعر دی چې تل به لیوني غږونه کېږي پرې تل به لیوني غږونه کېږي پرې ګرځي سودایي شي د علي په شان ډېره مننه انور علي صاحب احمد جان عبید صاحب چونکې وفات شوی دی د عیسی جان جیرورو مشر د هغه یو شعر زبیر صاحب را یاد شو چې د کنډو هوای زلف تار په تار کړي د کنډو هوای زلف تار په تار کړي د ملګرو سره ناسته وه دمې ته نو نواب الماس صاحب ته ما بلنه ورکړې وه چې راشي خپل غزل شریک کړي موږ سره ورپسې نامدار افریدی صاحب هم په تابع کې اوسي الماس
السلام علیکم قندهار صاحب او نور مېلمنو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. سر مې زار شه ستا د دنګو دنګو غرونه، سر مې زار شه ستا د دنګو دنګو غرونه، خړې ګټې د ښایسته ښکاري د سرونه، او تر هغې به دې خدمت کوم وطنه چې مې ساه وتلې نه وي له رګونه. او نر پښتون یم زیږولی پښتنې یم، نه یریږم د اغیار د دړکونه، او پښتون چرې غلامي زغملی نه شي، پښتون چرې غلامي زغملی نه شي، که وجود تمامي وځي چړونه، او د الماس زړګی به هله په قرار شي که بهر شولو نفاق د پښتنو نه. او یو اسکیا یو دوه شعره درته وایم، وایي چې روغ ومه جانانه خو ستم دې لیونی کړمه، روغ ومه جانانه خو ستم دې لیونی کړمه، خدای خبر که روغ شمه ښه سم دې لیونی کړمه. او ته راته لا دا وایي چې دا شوي په تاسې دي، ته راته لا دا وایي چې دا شوي په تاسې دي، مه کوه تپوس بې وفا غم دې لیونی کړمه. اوس یو بل نه غزل دی، وایي زی چې مړ کړو قندهار صاحب، زی چې مړ کړو لګېدلی اور په ګډه، زی چې مړ کړو لګېدلی اور په ګډه، جوړول غواړي وران شوی کور په ګډه. او واړه ورونه یو د دې خاورې بچي یو، واړه ورونه یو د دې خاورې بچي یو، ورونه تل خدمت کوي د مور په ګډه. واړه ورونه یو د دې خاورې بچي یو، ورونه تل خدمت کوي د مور په ګډه. او که یې کلک شي دیوالونه لکه غرونه، که یې کلک شي دیوالونه لکه غرونه، خلاصوو به د غلیم رور په ګډه. او که د قوم که د ولس که د ملت دی، که د قوم که د ولس که د ملت دی، دی مجرم زمونږ د ټولو چور په ګډه. او ظالماس نارې وهم چې څوک یې واوري، ظالماس نارې وهم چې څوک یې واوري، غورځېدل غواړي دا سور نسکور په ګډه. وسلام. ډېره مهرباني نواب الماس صاحب. دغه بنډار کې نادرشاه شنواري ته هم په خیر راغلاست وایي، په خیر راغلاستلو نه شو. مراد شنواري وایي چې پښتون یم خو ستا مینې راکې خوی کړو د مغولو، پښتون یم خو ستا مینې راکې خوی کړو د مغولو، خیبر چې راته نسې ساتره باندې تېرېږم. نامدار افریدي صاحب ته هم بلنه ورکړې وه چې راشي خپل غزل موږ سره پیش کړي، ورپسې ادبار جان ادبار صاحب هم په تابعه کې اوسي. تاسو غلي شوله چې زه د بدرنګو په ټولي کې چې ښایسته ووینم، چې زه د بدرنګو په ټولي کې چې ښایسته ووینم، خو د پیګوړو نه مې زړه تور شي چې ورته ووینم. او په میخانه کې زه پیالې و شراب څه کوم، په میخانه کې زه پیالې و شراب څه کوم، نشه نشه شم چې د خپله معشوقه و. بله کیسه واورو چې تا چې په زلفو ګودارونه راکړل،
و دننه زړه کې دې داغونه راکړل و د زړګي سره نه خورم خو نه تا که د سرو شوټو سرونه راکړل د زړګي سره نه خورم خو نه تا که د سرو شوټو سرونه راکړل چې مې په سترګو کوم یو ښه ولګي خود مې د هغو سره زړه ولګي چې مې په سترګو کوم یو ښه ولګي خود مې د هغو سره زړه ولګي و نکروزې پورې په لاسو چې نه شي هغه بیا په دیواله ولګي غزل واورو چې تا ته اشنا زما سوالونه څه بل رنګي وو تا ته اشنا زما سوالونه څه بل رنګي وو خو نن دې رټلي ځوابونه څه بل رنګي وو و د زړه داغونه یې نن بیا د زړه تازه کړل زما د زړه داغونه یې نن بیا د زړه تازه کړل زما په غونډه زنه مې خالونه څه بل رنګي وو و ما ورته سوال د بوسې وکړو دا پوه شوه به ما ورته سوال د بوسې وکړو دا پوه شوه به ما خو مارو سترګو منتونه یې څه بل رنګي وو و د منې نشي ستمګرې اوس د زړه په وینو د منې نشي ستمګرې اوس د زړه په وینو سره په نکروزو د لاسونه څه بل رنګي وو او جوړ په ځوانۍ دي راغلي د سپرلي یادونه جوړ په ځوانۍ دي راغلي د سپرلي یادونه نن دې په زلفو کې ګلونه څه بل رنګي وو او زه هېجر شپه مې په ژړا ژړا کې تېره کړله د هېجر شپه مې په ژړا ژړا کې تېره شوله په مخ مې اوښکو کتارونه څه بل رنګي وو او د زړه په کور مې کربلا وه ته خبره نه شوې د زړه په کور مې کربلا وه ته خبره نه شوې و مېلمانه مې ستا غمونه څه بل رنګي وو و 9 اپریله نه رغېږي د طبیب په ملهم ګوټې 9 اپریله نه رغېږي د طبیب په ملهم د نامدار په زړه زخمونه څه بل رنګي وو ډېره زیاته مهرباني نمدار افریدی صاحب خسرو افریدی صاحب وایي چې سترګې ښې وي چې په یوه ځي کې غړېږي سترګې ښې وي چې په یوه ځي کې غړېږي په هر ځي کې غړېدل نه دي جایز بلنه مو ورکړې وه اعتبار جان اعتبار صاحب ته ورپسې محمد دوست اسد چشتي صاحب هم په تابعه کې اوسي چشتي صاحب شاعران صاحبان ډېر دي ما څه وړوکی شعر لیکلی دی د مطالعه سره تعلق لري د سبزی په منډیه باندې سبزی په منډیه کې لر او بر وګوره د سبزی په منډیه کې لر او بر وګوره شنه مرچکي او شنه پالک په ښه نظر وګوره وایي چې نن مې وایي چې راشه نن سبزي مې د شلمان راوړې وایي چې راشه نن سبزي مې د شلمان راوړې سیر دي په 300 اشنې سترګې مټر وګوره ماما سبزي دي ډېره ګرانه ده ارزانه یې که ماما سبزي دي ډېره ګرانه ده ارزانه یې که دغه واړه واړه کرمان دي ټماټر وګوره وایي اوس
وایي د اوس مال د څښتن دی دا متل شوی دی وایي د اوس مال د څښتن دی دا متل شوی دی فضلي دی ګوره واپس وړه مازدیګر وګوره ته دا دې سمه کړه په ټول کې ته دا دې سمه کړه په ټول کې چې کمای ونه کړي دا په ګریوان او ما په لاس وي په ماخر وګوره اخري شعر دی چې دا ګرانه ګرانه سوزي لرې کا پتن درونه دا ګرانه ګرانه سوزي لرې کا پتن درونه ادبار ځان نه اوس دوسې راکې پر وګوره ډېره زیاته مهرباني باجان اعتبار صاحب بلنه مې ورکړې وه محمد دوست اسد چشتي صاحب ته ورپسې عبدالغفور کپور صاحب هم په تابع کې اوسي ټولو نه مخکې د واده زلمي ته مبارکي هم ډېر ډېر زموږ د طرف نه مبارک شه ما په ژبه باندې یو کلام لیکلی خو د هغه نه مخکې یو څو شعرونه هم مختصر غوندې غزل دی چې داسې لالی د هر پلو ځلیږي لکه سپوږمۍ د هر پلو ځلیږي او چا چې لیدلی مین شوی دی پرې سپین خاپیری د هر پلو ځلیږي نوم د مجنون به تر قیامت یادیږي عاشق سړی د هر پلو ځلیږي او د لوح محفوظ په شان فراخ ښکاري د یار تندی د هر پلو ځلیږي مننه تر او تازه وي داسې مخ مې د یار څنګ چې سپرلی د هر پلو ځلیږي او د یار جمال اسده څه بستایي د یار جمال اسده څه بستایي هیره غمی د هر پلو ځلیږي کلام دی چې له اغیار چې سرګردان دي پښتانه له اغیار چې سرګردان دي پښتانه په پردۍ ژبه روان دي پښتانه نور قومونه خوښوي مورنۍ ژبې په پردو کې بندیوان دي پښتانه لاس او خپې اغیار په ژبه زموږ تړلي ځکه نن ټول اسیران دي پښتانه اتفاق یې رانوړی په هنر دی په سختۍ چې اویزان دي پښتانه غریبۍ بې اتفاقۍ څه چارې وکړي په پردي ویر کې قربان دي پښتانه مننه که مو زده کړه په پښتو ژبه کې پیل کړه بیا نړۍ لوی امیران دي پښتانه مننه خدای فضل او کرم را باندې وکړي کلک راګیر په امتحان دي پښتانه او ای شغاله د افغان زین نور هیشه ماتویر ازمریان دي پښتانه او دا کسور د پردۍ ژبې دی اسده دا چې نن ډېر په لړزان دي پښتانه ډېره مهرباني اسد چشتي صاحب قادر افریدی وایي چې باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو پرېوتم د لرې وطنونو په سرونو ښکلي به سر ټیټ کړي یاره ستا په تصور کې ډېر خاطره ستا د غزلونو په سرونو ډېره مهرباني غفور صاحب ته مو بلنه ورکړې وه غفور صاحب د راشي خپل غزل زموږ ته وړاندې کړي ورپسې شرافت خان ضمیر صاحب هم په تابع کې اوسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو که درمنو سیرانو ادیبانو لرې نږدې راغلي مهربانو ټول ستړي مه شو په خیر اړو هر کله راشو ترنم کېږه یم اړه د یار دیدن په تمه وزم مازدیګر دی زړه نه مې اوله خبر دی راته چرته مې په خوله کړو مرور دی زړه نه مې اوله خبر دی زړه مې نری نری خوږېږي
بې د اشنا کله جوړیږي په حال زما کله خبرېږي راباندې پروت اشنا غم لکه ډګر دی که نه زړه نه مې اوله خبر دی زړه نه مې اوله خبر دی خراب توراب یم حال مې نور دی په ما د ستا د مینې زور دی رنګ ته مې ګوره سوی سپور دی په رقیبانو مې جوړ شوی لوی اختر دی زړه نه مې اوله خبر دی زړه نه مې اوله خبر دی څومره خوږه وه زموږ مینه لکه د شاتو د ګبینه دا پته څه وشول شیرینه که ته رانغلی رانه پاتې خړ خبر دی زړه نه مې اوله خبر دی ګوره که چېرته مې پخلا کړو مرور دی زړه نه مې اوله خبر دی د زګه پور یم ناقراره سرګې وهم خپله یاره روح مې روان دی رب د پاره او رضا بلې دنیا ته مې سفر دی زړه نه مې اوله خبر دی د یار دیدن په تمه وزم مازدیګر دی زړه نه مې اوله خبر دی زړه نه مې اوله خبر دی ډېره مهرباني عبدالغفور غفور صاحب خیبر استاذ وایي چې خبرې څه سړی اړوي څه په هنر مې ارادې اړوي د پښتنو به درته څه ووایم په دې دنیا کې خالي شپې اړوي او دا هدیره او دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافلې اړوي بلنه مو ورکړې وه شرفت خان ضمیر صاحب ته ورپسې د شیر زمان عادل صاحب هم په تابعه کې اوسي درس کوي تا شکل شو تا په سر خو خوړم په خلو خلکو ستا په سر خو خوړم په خلو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو ستا په سر خو خوړم په خلو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو دا خود د مرګ نه مخکې مړ کړمه دا خود د مرګ نه مخکې مړ کړمه وتا چې مړ کولم په پردو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو تا خود ضمیر و ضمیر خاطر ونه کړلو تا خود ضمیر و ضمیر خاطر ونه کړلو خلک کړي خاطر د مېلمنو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو واوړېدم څه په بلاګو خلکو ډېره مهرباني شرفت خان ضمیر صاحب چونکې مصور صاحب په اجره کې یو نو هغه یو شعر رایاد شو جبران صاحب مصور صاحب یې چې ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کا ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کا زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم بلنه مو ورکړې وه شیر زمان عادل صاحب ته ورپسې جمال اشرف صاحب هم په تابعه کې اوسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه رقمې نه ستړي مه شي ورکلی یم چې ستړي مه شو په خیر راغلو بیا پسې زبیر او د هغه کورنۍ ته د واده مبارکي یم چې د ټولو ډېر ډېر مبارک شه خوشحال بابا فرمایي چې
د افغان په ننګ مې وتړله توره د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم مننه نور د نازولو طاقت نه لرم نور د نازولو طاقت نه لرم زار شم د ښکلو طاقت نه لرم مننه نور د نازولو طاقت نه لرم زار شم د ښکلو طاقت نه لرم تا ته مخامخ شمه سر ټیټ کړمه تا ته مخامخ شمه سر ټیټ کړمه تا ته د کتلو طاقت نه لرم ډېره مننه ووایه رقیب ته رانه لرې شه ووایه رقیب ته رانه لرې شه نور د لیدلو طاقت نه لرم ډېره مننه او ښکاري چې په خپو باندې هم شل شومه ښکاري چې په خپو باندې هم شل شومه نور د ودرېدلو طاقت نه لرم مننه او تا پسې جړېږم د یعقوب غوندې تا پسې جړېږم د یعقوب غوندې نور د جړېدلو طاقت نه لرم مننه غم چې د چا کم کړم دا کوشش کوم غم چې د چا کم کړم دا کوشش کوم غم د زیاتولو طاقت نه لرم ډېره مننه او زړه مې شو سوری د خپل ګریوان غوندې زړه مې شو سوری د خپل ګریوان غوندې نور یې د ګنډلو طاقت نه لرم مننه او زړه لکه هر څومره د لاسې ورکړم زړه لکه هر څومره د لاسې ورکړم نور د صبرېدلو طاقت نه لرم او یم که خبرلوز د زمانې خلکو یم که خبرلوز د زمانې خلکو یار ته د ویلو طاقت نه لرم مننه او ما عادل ته شمه دا پتنګ کړم ما عادل ته شمه دا پتنګ کړم نور د سوځېدلو طاقت نه لرم دا یو خو خلک ډېر دي په زر زر بیرته وایم چې په ځمکه زه چېرته پرېږدم د سپارې پیټکی په ځمکه زه چېرته پرېږدم د سپارې پیټکی ټوټې ټوټې تصویر د دی د ګلدستې پیټکی مننه وایم چې سرې شونډې د نورې هم پرې سرې ښکاره شي وایم چې سرې شونډې د نورې هم پرې سرې ښکاره شي په جیب کې تاله ګرځوم د دنداسې پیټکی مننه وایم چې سرې شونډې د نورې هم پرې سرې ښکاره شي په جیب کې تاله ګرځوم د دنداسې پیټکی او تا په ماړه خېټه خوړلې او ما هم وخوړه تا په ماړه خېټه خوړلې او ما هم وخوړه په انتظار کې راته وشو د عادې پیټکی مننه د مور او پلار څوک عزت نه کړي د پردو یې کوي د مور او پلار څوک عزت نه کړي د پردو یې کوي ډېرو اچولی په مخ د دوسې پیټکی ډېره مننه او د رقیبانو په لیدو مې زړګی سوی شروع کي د رقیبانو په لیدو مې زړګی سوی شروع کي لکه په سترګو کې چې واچې د مالټې پیټکی مننه زمونږ غزلې ځکه خوشکې او ساده ښکارېږي زمونږ غزلې ځکه خوشکې او ساده ښکارېږي په ژوند کې مونږ نه لیدلی د پیستې پیټکی ډېره مننه زمونږ غزلې ځکه خوشکې او ساده ښکارېږي په ژوند کې مونږ نه لیدلی د پیستې پیټکی او د ازادۍ نامه چې واورو زمونږ یاره کېږي د ازادۍ نامه چې واورو زمونږ یاره کېږي مونږ اچولی په ځان د غلامۍ پیټکی ډېره مننه د ازادۍ نامه چې واورو زمونږ یاره کېږي مونږ اچولی په ځان د غلامۍ پیټکی خو زه د سکارو په شان دی یار د شودو په شان دی زه د سکارو په شان دی یار دی د شودو په شان دی زما تک تور دی او تک سپین دی د هغې پیټکی مننه
عادل ستا په خاندان کې بل څوک وو او که نه عادل ستا په خاندان کې بل څوک وو او که نه تا اچولی په ځان د شاعرۍ پیټکی او د هغه نه پس مې یو پکې لیکلی دا و چې زه به صفت د ملتان خان او عجب خان وکړم زه به صفت د ملتان خان او عجب خان وکړم په خپل ټوپک یې اړولی د اوږې پیټکی مننه ډېره زیاته مهرباني خبور استاد وایي چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل د لونډو خو بس کور دی په حجره کې جمال اشرف صاحب ته ما بلنه ورکړې وه ورپسې زلمی افریدی صاحب هم په تابعه کې اوسي بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر زخاخیل ادبي جرګې د طرف نه ټولو راغلو مېلمنو ته هرکلی وایم او په دې شعر استقبال کوم چې هر مو د راتلو د احسانونو را په غاړه کړو هر مو د راتلو د احسانونو را په غاړه کړو ما درله تحفه د مینې ډک زړګی ساتلی د ډاکټر صاحب او د زبیر او مذکر د دې خادې په موقع د دې مشاعرې د جوړېدو زه د دوی ډېره ستاینه کوم او د خادې مبارکي ورکوم او یو څو شعرونه د مذکر ته ډالې کوم چې هر چا له رب ورکړي ځان له زندګي هر چا له رب ورکړي ځان له زندګي والا دې ډېره ورکړي توصیف جان له زندګي غونچۍ د زړګي چې پکې وي تر و تازه غونچۍ د زړګي چې پکې وي تر و تازه ته ورکړې د ذاکر هغه بستان له زندګي او چې زړه د مذکر پرې د ګلفام غوندې تازه شي چې زړه د مذکر پرې د ګلفام غوندې تازه شي ته جوړه ورله بیا کړې زړه ویران له زندګي ما خو یو نظم لیکلی په حجره مخکې مې ویلی د ملګرو به خوښ شي انشاءالله چې تهذیب مې آینه ده د جرګو مې مرکه ده تهذیب مې آینه ده د جرګو مې مرکه ده څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده شعر دی پکې چې په حجره کې سور روان دی پکې هر یو ادم خان دی څوک په اوف لاسونه مروړي څوک په ځان باندې تاوان دی د لاسونو په پړکار کې په چکچک ګرمه غرمه ده د لاسونو په پړکا کې په چکچک ګرمه نغمه ده څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده بل شعر دی چې د رباب په ټنګ تازه شي هغه مړاوي زړونه په اتڼ لاسونه تاو کړي د همزولو کتارونه بوډاګان مستۍ اخیستي د لالا په خوله ټپه ده اوس څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده بل شعر دی چې په ګملو کې په خندا دي د ګلونو کتارونه او دلته بیا سپرلی راغلی ګلورین چاپېره غرونه او په یو خوا مې اباسین دی په بل خوا مې تتره ده څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده بل شعر دی چې کمې غم دی که خادي ده که راپورې سره بدي ده دا مې ځای د سړیتوب دی که هر څو مې غریبي ده د مېلمه مې استانه ده تل ژوندی په زمانه ده څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده چې چیلم هر طرف ته شوري ماسخوتن دی پر خوري دلته بیا مېلمه راغلی په خلوص یو بل ته ګوري دا مې دود دا مې دستور دی د کاوې ډکه پیاله ده څه ساده زمونږ حجره ده یو دالان بله کوټه ده وسلام ډېره مهرباني جمال اشرف صاحب خاطر افریدي وایي چې دا د مینه زیاتومه یې خاطره دا د مینه زیاتومه یې خاطره دا چې کله درته نه او کله ښه کړم بلنه مې ورکړې وه زلمي افریدي صاحب ته هغه راشي خپل غزل پیش کړي ورپسې مقدر خان ابرار صاحب هم په تابع کې اوسي ابرار صاحب زلمی له یو ګوښه اجازه ورکړه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين چې څنګه بیان چې ویم څنګه الو دا څه کار دی چې موږ دی چې مې پلم او بیا مې چې زبیر ولیدو نو نور مې زړه خښ شو ما چې ځکه خیري ولخیري ډنګرای ټوپک چې په تان کې راځي نو ما خو داسې وخت سره در شاعري کوم چې په وطن کې کوم یو لکه موسم کې کومه میوه وي نو باید په ما باندې زه شاعري کوم نو ما یو شعر دی اول بیرته یو دوه شعره دي که نه بیا به پکې هسې غزلګۍ غوندې دی او په هغه مې لیکلی چې ډېره مینه مه کوه ډېره مینه مه کوه دیګو توانی بشي ډېره مینه مه کوه دیګو توانی بشي ما چې ګرځوي که نه هر سړي باقي بشي او چې ما چې ته بل په تن کې ووینې ما چې ته بل په تن کې ووینې دیګو وایي او سودایي بشي ډېره مینه مه کوه دیګو توانی بشي دا دوه شعره وو اوس یو شعر مې په بله واورو چې هغه مې لیکلی چې خلک خولې پټوي پلار و ترونو نه او نیکه نه او پلار ورور نه او هر څه نه او بازار مستونه یې ما چا دي چا په ګریبان پټ کړی په دا مې لیکلی چې د نن سباویل کې اوس مخونه پټوي د نن سباویل کې اوس مخونه پټوي او ویل کې جناکۍ شوې اوس ځانونه پټوي او چې په څنګ کې رواني اعتبار خو به پرې نه کې په څنګ کې رواني اعتبار خو به پرې نه کې او په څنګ کې به کښېني موبایلونه پټوي او نن سبا راویل کې اوس مخونه پټوي او چې پیسې چې ورخپاره کړي پیسې چې ورخپاره کړي نو شین دی په خندا شي پیسې چې ورخپاره کړي نو شین دی په خندا شي او جوب ته به یې ګوري بیا لوټونه پټوي نن سبا راویل کې اوس مخونه پټوي او چې ملونځ به ځای بنا کړي ملونځ به ځای بنا کړي چې جومات ته ننوځي ملونځ به ځای بنا کړي چې جومات ته ننوځي او زړې کېړه به پرې وي بیا بوټونه پټوي نن سبا راویل کې اوس مخونه پټوي چې هر چا په مخ کې یې مه یایه هر چا په مخ کې یې مه یایه راغلي شاعران د نه شعرونه پټوي نن سبا راویل کې اوس مخونه پټوي چې زلمی سوزوکي ته بس پام کا زلمی سوزوکي ته بس پام کا پولیسان دې راوتلي اوس تیرونه پټوي نن سبا راویل کې اوس مخونه پټوي یو کندهار استاد یو په ترنم کې به ورته ویم چې جوړه پسې جوړه جوړه پسې جوړه tiro de todo lo hasta l'ora, o tiro de todo lo hasta l'ora, llora, pues llora, llora, pues llora, o tiro de todo lo hasta l'ora, tiro de todo lo hasta l'ora, que tiro da que la lorsi, poco dono naxtaro que gardegi, que tiro da que la lorsi. غزانو نخترو کې ګرځېږي ویرانې کوټې ته بتې شماره او جوړه پسې جوړه تیرو دې تودې لاته لوړه تیرو دې تودې لاته لوړه چې تیرونه را بهر کړې په شمشکو کې دې راکړې چې تیرونه را بهر کړې شمشکو کې دې راکړې او په یو بل کې سپږې غوړه او تیرو دې تودې لاته لوړه تیرو دې تودې لاته لوړه
چې بچی راته جړېږي ملتي مې سره نه منېږي بچی راته جړېږي ملتي مې سره نه منېږي په یو بل کور کې انډې غوړه او جوړه پسې جوړه تیرو د توللو کلوړه چې مخکې مزاریان و اوس خو ګیدړان شو چې مخکې مزاریان و اوس خو ګیدړان شو بېنظیر روپۍ ښځینه سوالونو باندې غوړه او جوړه پسې جوړه تیرو د توللو کلوړه چې مخکې مزاریان و اوس خو ګیدړان شو د بېنظیر روپۍ د ښځینه سوالونو باندې غوړه جوړه پسې جوړه تیرو د توللو کلو ډېره مهرباني زلمي افریدي د ښه ترانو ویلو بلنه مو ورکړې وه مقتدر خان ابرار صاحب ته او ورپسې د نادر شاه نادر شینواري هم په تابع کې اوسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه واده مبارکي ټولو ته ورکوم او زبیر صاحب ته سپیشل د غزل نه مخکې یو څو شعرونه خدایا سیلې او طوفان مه راولې خدایا سیلې او طوفان مه راولې او چېرته زلفانې تار په تار نشي هغه د عشق له درده څه خبرېږي هغه د عشق له درده څه خبرېږي ستی ستی چې په انګار نشي او چې سره خوله په خوله خبرې نه کړي چې سره خوله په خوله خبرې نه کړي د لرې لرې نه اقرار نشي غزل دی کلي ته ورځم خو جانان نه وینم کلي ته ورځم خو جانان نه وینم لارې څارم خو جانان نه وینم کلي ته ورځم خو جانان نه وینم او لارې څارم خو جانان نه وینم عشق ګوره څومره تهمتونه دي عشق ګوره څومره تهمتونه دي هر څه قبلوم خو جانان نه وینم او یو لاده د زړه نه زما نه وځي یو لاده د زړه نه زما نه وځي زړه کې یې ساتم خو جانان نه وینم یو لاده د زړه نه زما نه وځي یو لاده د زړه نه زما نه وځي زړه کې یې ساتم خو جانان نه وینم لاړ چې شم د خپلو محفلونو ته لاړ چې شم د خپلو محفلونو ته سترګې غړوم خو جانان نه وینم آخري مطلب چې زه ابرار ستړی په لټون شومه زه ابرار ستړی په لټون شومه خو شپې سبا کوم خو جانان نه وینم ډېره مهرباني ابرار صاحب خیبر استاد وایي چې خیبر سره سودا ستا د اوربل شوه چې خیبر سره سودا ستا د اوربل شوه اوس یې غم د زنځیر وکړه لیونی شو نادر شاه نادر شینواري صاحب ته مو بلنه ورکړې وه ورپسې احمد جان عبید صاحب حالانکې هغه وفات شوی دی دولت خان صاحب د تابعه کې اوسي د عبید صاحب غزل به واورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول ټولو مخکې راغلي مېلمنو کندهار صاحب ورسره نور ټول شاعران ډېر درانه دي سړي نشي ورکړی وه سړي نشی ورکړی راغلی غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې کتو مینه خو آسان کار په کتو مینه خو آسان کار دی په کولو باندې ګران کار دی او نه یې پخا او نه پوهېږم
نه یې پخا او نه په نه پوهېږم څه عجیبه مې د جانان کار دی او دا زه چې څه وایي لوغاړن ګرځم دا زه چې څه وایي لوغاړن ګرځم په محبت کې د هجران کار دی او نادره کار دی نادره کار زموږ غوښتنه ده ترې نادره کار زموږ غوښتنه ده ترې تندر او پرخه د اسمان کار دی اوس غزل دی چې ستا په سترګو غلچکو باندې چې ستا په سترګو غلچکو باندې غزل لیکمه چې ستا په سترګو غلچکو باندې غزل لیکمه شم لیونی په لیونو باندې غزل لیکمه او د ملنګۍ د ژوندون یاره د ملنګۍ د ژوندون یاره سرمایه ګڼم ستا په لوظونو او وعدو باندې غزل لیکمه او داستا نظر پرې ماتوم غم یې مخسته اشنا داستا نظر پرې ماتوم غم یې مخسته اشنا ځکه لګیا یم سپېلنو باندې غزل لیکمه او چاته اشنا بستا وصال ورځې رڼا بخله چاته اشنا بستا وصال ورځې رڼا بخله زه د بېلتون په تورو شپو باندې غزل لیکمه او بل شعر دی چې د وخت څپېړو چې وهلي د مظلوم مخونه د وخت څپېړو چې وهلي د مظلوم مخونه د هغه خلکو په مخو باندې غزل لیکمه مننه او بل شعر دی چې لیلا خفه وه چې غزل کې مې وربل نه ستایي لیلا خفه وه چې غزل کې مې وربل نه ستایي ما وی چې نن به ستا کمڅو باندې غزل لیکمه او چې را په یاد شي د ځوانۍ هغه زاړه یادونه چې را په یاد شي د ځوانۍ هغه زاړه یادونه ځان سره ژاړم په سلګو باندې غزل لیکمه او ککړم قسمت زه د حمزه په شاګردانو کې شمار ککړم قسمت زه د حمزه په شاګردانو کې شمار خود به د خیال په باریکو باندې غزل لیکمه مننه او خدای که پخوا په شان دی بیا یو ځل یمن راوست خدای که پخوا په شان دی بیا یو ځل یمن راوست بیا به وطن په رنګینو باندې غزل لیکمه او اخیری شعر دی چې بس یو ارمان لرم چې ټول پښتانه یو شي سره بس یو ارمان لرم چې ټول پښتانه یو شي سره بیا زه نادر به خوشحالو باندې غزل لیکمه ډېره ډیره مهرباني نادرشاه نادر صاحب چونکې بې سوره وم خو بیا کوشش یې وکړو رحمان بابا وایي چې ځان ژوندی په ځمکه خښ که لکه تخم ځان ژوندی په ځمکه خښ که لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مقام شه دولت خان صاحب ته مې بلنه ورکړې وه هغه راشي و د عبید صاحب احمد جان عبید صاحب چونکې دو مشر ورور خلیق والو هغه وفات شوی هغه غزل به تاسو ته پیش ورپسې زیشان سلمانی صاحب هم مطابق کیږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو ناول خو ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه د کومې نه په خیر علی یم په خیر راغلو ستړي مه شو او د دې نه پاس توصیف خان ته د واده مبارکي یم او د واده مبارکۍ نه بعد به زه د خپل درون رور درون مشر حاجي احمد جان عبید صاحب غزل تاسو په خدمت کې وړاندې کوم ما چې ګڼ د مینې وکړلو په تار پوخ ما چې ګڼ د مینې وکړلو په تار پوخ زه د او دی مې هم کړو د ځان یار پوخ میخواران د میخانو به تش عادت کړي میخواران د میخانو به تش عادت کړي ما د عشق نشه کې ولیدو خمار پوخ شعر دی چې حسنه چې درنه تیر ژوندون ابد شي حسنه چې درنه تیر ژوندون ابد شي یو سزان سره اوبه لره اوزار پوخ که هر څو ګڼم په مینه کې ځان سیر که هر څو ګڼم په مینه کې ځان سیر خو مې کېږي د ظالم بېلتون نه ډار پوخ
وسوسې کمیسو اچوي په زړه کې وسوسې کمیسو اچوي په زړه کې خو میکي اوړم نه یم وسوسې کمیسو اچوي په زړه کې اوړم نه یم روان د حق په لار پور او حقیقت کې داسې نه دی چې وینم حقیقت کې داسې نه دی چې وینم ښه پوهېږم په عادت د دې مکار پوه شعر عرض دی د پخې وادي لوز په خوله کړی د پخې وادي لوز په خوله کړی ځکه کړمه ورته یاره ځکه کړمه درته یاره انتظار پوه لویه تمه د جنت لرم په زړه کې لویه تمه د جنت لرم په زړه کې د محشر د ورځې شته زما غمخوار پوه مرتبه چې د اخلاقو چا سره وي مرتبه چې د اخلاقو چا سره وي نو یې وي ځکه په هر ځای کې وقار پوه مرتبه چې د اخلاقو چا سره وي نو یې وي ځکه په هر ځای کې وقار پوه او که ګاڼې او که یې نه ګاڼې دلبره که ګاڼې او که یې نه ګاڼې دلبره زه عبید درپسې یم زړه بیمار پوه والسلام مهرباني دولت صاحب زیشان شلمانی صاحب ته بلنه ورکړې وه هغه راشي خپل غزل به تاسو ته وړاندې کړي زیشان شلمانی صاحب ورپسې فضل امین بهار صاحب هم په تابع کړي چرته به بد یادېږم چرته کې به ښه یادېږم چرته به بد یادېږم چرته کې به ښه یادېږم تا دې قسم ووایي چې تا ته اوس زه نه یادېږم چرته به بد یادېږم چرته کې به ښه یادېږم تا دې قسم ووایي چې تا ته اوس زه نه یادېږم ستا محبت زه تر دې حده راوستلی یمه اوس د خپل کلي د هر کور په تناره یادېږم ستا محبت زه تر دې حده راوستلی یمه اوس د خپل کلي د هر کور په تناره یادېږم ستا په مزغو کې مې اوس دومره ځای درلودی دی چې ستا په مزغو کې مې اوس دومره ځای درلودی دی چې اوس که ځان مړ هم کړي نو بیا به هم درته زه یادېږم شروع کوم په نامه د هغه خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه د عزتونو مالک دی اول خو د واده زلمي ته مبارکي وایم د هغې نه وروسته زه د شلمان نه راغلی یم نو ډېره مننه کوم د دې مشرانو او دا زه یو خوشقسمتي ګڼم چې تاسو سره دومره یو ځای شم نو خپل کلام وایم وایي چې د خپل ژوندون هرې ګړۍ نه یې ګیلې کولې د خپل ژوندون هرې ګړۍ نه یې ګیلې کولې په چوپه خوله یې څه بلا بلا کیسې کولې د خپل ژوندون هرې ګړۍ نه یې ګیلې کولې په چوپه خوله یې څه بلا بلا کیسې کولې بلا مخلوق راپسې وجړل چې نه و مزه بلا مخلوق راپسې هغسې خیرې کولې بلا مخلوق راپسې وجړل چې نه و مزه بلا مخلوق راپسې وجړل چې نه و مزه بلا مخلوق راپسې هغسې خیرې کولې ویلې ورګوره مو کتو سره زړګې وباسي ویلې ورګوره مه کتو سره زړګې وباسي یو لیوني ستا په رخسار پسې ټپې کولې ویلې ورګوره مو کتو سره زړګې وباسي یو لیوني ستا په رخسار پسې ټپې کولې او ته به کتاب ته کتل مونږ به یو بل ته کتل تا به کتاب ته کتل مونږ به یو بل ته کتل تا به سبق زده کوو مونږ به نشي کولی تا به کتاب ته کتل مونږ به یو بل ته کتل تا به سبق زده کوو مونږ به نشي کولی چې په زاړه سړي واده شوله راماته شوله چې په زاړه سړي واده شوله راماته شوله چې به یې هر بدرنګ هلک پورې نخرې کولی چې په زاړه سړي واده شوله راماته شوله چا به چې هر بدرنګ هلک پورې نخرې کولی او
زما په خیال چې زیشان بالکل زما په خیال چې زیشان بالکل د ایمان اخلاص دی زما په خیال چې زیشان بالکل د ایمان اخلاص دی نن مې د په میخانه کې توبې کولې نو یو بل غزل به ووایم چې هم دوی راله په ذهن کې شیطان راوړی دی هم دوی راله په ذهن کې شیطان راوړی دی د کومو چې په مونږ باندې ایمان راوړی دی هم دوی راله په ذهن کې شیطان راوړی دی د کومو چې په مونږ باندې ایمان راوړی دی دا ستوري او سپوږمۍ ورته حیران په ننداره دي د ښکلي خو په لاسو کې اسمان راوړی دی دا ستوري او سپوږمۍ ورته حیران په ننداره دي د ښکلي خو په لاسو کې اسمان راوړی دی دا ټول پل صراط ورته څبرن غوندې کاته کا دا ټول پل صراط ورته څبرن غوندې کاته کا بلال په توره غاړه کې اذان راوړی دی دا ټول پل صراط ورته څبرن غوندې کاته کا بلال په توره غاړه کې اذان راوړی دی او د سر د تاترې څخه راپرېوتم په عشق کې له سر د تاترې څخه راپرېوتم په عشق کې زرې زرې مې خپل څادر کې ځان راوړی دی له سر د تاترې څخه راپرېوتم په عشق کې زرې زرې مې خپل څادر کې ځان راوړی دی او په شونډو یې د وچې مینې تراړ ښکاري ملګرو په شونډو یې د وچې مینې تراړ ښکاري ملګرو په سترګو کې یې څه بلا توپان راوړی دی ستا یو نظر په ما باندې څه داسې اثر وکړو ستا یو نظر په ما باندې څه داسې اثر وکړو چې سر مې ستاسو چم نه په لړزان راوړی دی او بلا ښایسته لفظونه ورته ټیټ دي په سجده دي زیشان چې دې محفل ته یا قربان راوړی دی نو غفور صاحب به صرف د یو وړوکي شانتې څو اشعار دي هغه غزل دغه کړې وه چې زمونږ د کلي شیطانان او مشران داسې داسې زمونږ د کلي شیطانان او مشران داسې داسې ستاسو د کلي غمازان او مولیان داسې داسې ویلې سر دې په زنګون ږدم خو په دغه شرطه ویلې سر دې په زنګون ږدم خو په دغه شرطه چې رالږدې به په اوربل کې ګلان داسې داسې او په دې حیران یم چې د کمې ونه ځان وساتم په دې حیران یم چې د کمې ونه ځان وساتم راپسې ګرځي دښمنان او یاران داسې داسې او زما په زړه باندې د غم نه سیلابونه راشي زما په زړه باندې د غم نه سیلابونه راشي چې سره ووینم رقیب او جانان داسې داسې او یو پرې تعلیم نه کوي او بلې بیا عزت نه کوي دا دلته خو مشاعره کې ډېر بچو پسې ویل شو که نه وایي چې یو پرې تعلیم نه کوي بلې بیا عزت نه کوي خدای پیدا کړي دي بچي او پلاران داسې داسې او ولې سر ته ناستی ولې پسې چغې وهي ولې سر ته ناستی ولې پسې چغې وهي تا به ویل چې خدای شي د زیشان داسې داسې مننه ډېره مهرباني فضل امین بهار صاحب د خیبر استاذ په دغه دوو شعرو سره راغاړم چې له نازه په ګلونو باندې خیږي شوخه داسې هم په زړونو باندې خیږي بېغلتوب یې د ګودر لارې کړې بندې لیوني درته په غرونو باندې خیږي فضل امین بهار صاحب ورپسې عبدالرحمان تریاک صاحب تابع کیږي ډیره زیاته مننه یقینا چې ډیر زیاته خوشحالي مقام دی ډیر زیات ښایسته محفل دی زبیر علي صاحب ته په دې کامیاب پروګرام باندې مبارکباد ورکوم او ورسره د واده مبارکي وایم دوی د ادبي تنده یقینا چې ډیره زیاته ده خو د کلي او په دې چاپېرچال خلکو کې ادبي اخلاص ډیر زیات کم دی زه ګورم څومره شاعران راغله دلته کلامونه پیش کړه نه څوک داد ورکوي نه څوک لاسونه ټکوي نو زبیر علي ته زه دا خواست کړم چې په خپلو کشرانو کې به دې خلکو کې ادبي تندې سره سره ادبي اخلاص هم واچوئ نو دا به ستاسو ډېره زیاته مننه وي کندهار صاحب صدر صاحب په اجازت باندې غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي چې لونګ ساتمه زه چینه ساتم چینار ساتمه لونګ ساتمه زه چینه ساتم چینار ساتمه جومات لرم ورسره کور کې یو ستار ساتمه او زه به تر کومې ګزارونه خورم له خپله ځانه زه به تر کومې ګزارونه خورم له خپله ځانه زه به تر کومې په لستوړي کې خامار ساتمه او دا شعر لږ شوق دی مشرانو نه په بښنې سره چې په اوسني دور کې ځان ساتل که ګران دي خو نه غفور صاحب په اوسني دور کې ځان ساتل که ګران دي خو نه په اوسني دور کې وسم ګوره یار ساتمه مننه د غزل مطلب چې امن پسند یم
امن غواړم شر نه غواړم امن پسند یم امن غواړم شر نه غواړم زه د یو څو روپو دپاره سنګر نه غواړم چې مې غرور او د ریا د بام په سر ګرځوي چې مې غرور او د ریا د بام په سر ګرځوي توبه توبه خدایه زه داسې وزر نه غواړم او د پښتنو مبارزې له نر ملګري ګورم د پښتنو مبارزې له نر ملګري ګورم د ګلخانانو ډلې ډلې لښکر نه غواړم او شعر دی چې ما ساتي او ما ته پاسه پانګړ راخیږي چې ما ساتي او ما ته پاسه پانګړ راخیږي د محافظو په جامه لنډغر نه غواړم او زه سپین سړی یم او تل سپینې ویناوې کوم زه سپین سړی یم او تل سپینې ویناوې کوم د بل د واک لاندې مې خپل پېښور نه غواړم او شعر دی چې وي سالار خو قافله منزل ته نه رسوي چې وي سالار خو قافله منزل ته نه رسوي په اور دې پورې شي زه داسې رهبر نه غواړم او اخري شعر دی چې بهار دې هره یوه پرېکړه سر په سترګو مني بهار دې هره یوه پرېکړه سر په سترګو مني اغیاره جنګ دې نور په لرو په بر نه غواړم ډېره مننه مهرباني حسن امین بهار صاحب خوشحال بابا فرمایي چې یا د سپینې تورې مرد شاه یا شک شه یا د سپینې تورې مرد شاه یا شک شه چې یادېږي په سندرو په بدلو بلنه مو ورکړې وه عبدالرحمان تریاک صاحب ورپسې د امید افریدی صاحب هم په تابع کې اوسي زل چې مخرا ځنې خپل یا اړوي پسو مخرا ځنې خپل یا اړوي پسو زړه لکه مشوم می زیراوي پسو او پورته کا بڼا چې ملا زړه وځي پورته کړه بڼا چې ملا زړه وځي سترګې لسترګو کیټوي پسو وروغ دې دیوانی کړم په یو نظر روغ دې لیوانی کړم په یو نظر نور مې په زړه لوبې کوي پسه وحال د سوي زړه خو مې لږ وپوښته حال د سوي زړه خو مې لږ وپوښته هسې بې ګناه مې کړوي پسه او زه تریاک مجنون خو ستا د مینې یم زه تریاک مجنون خو ستا د مینې یم ته راکي په څنګ کې ګرځوي پسه ډېره مننه مهرباني خبر استاد وایي چې وایي چې ستا د پیغلتوب را باندې راغی وم هلک چې زلمیتوب را باندې راغی ستا په څېر د چا نظر زغملی نه شم عشق داسې یو شومتوب را باندې راغی بلنه مو ورکړې وه امید افریدي صاحب ته ورپسې د اتل افریدی ماشوم دی نوی هغه هم په تابع کې اوسي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه وړاندې خو به زه د وده ظالمي له زبیر علي صاحب ټولې کورنۍ له د وده مبارکي یم یا د دغو خلکو د دغو منتظمینو ټولو ډېره شکریا او مننه کوم چې موږ له دومره درنښت او عزت راکړلو ورپسې یو غزل دی غزل مطلب چې سبا به څه پېښېږي څه به کېږي سبا به څه پېښېږي څه به کېږي او په دې راز څوک پوهېږي څه به کېږي سبا به څه پېښېږي څه به کېږي سبا به څه پېښېږي څه به کېږي په دې راز څوک پوهېږي څه به کېږي و سبا چې ته زما په څنګ کې نه وې سبا چې ته زما په څنګ کې نه وې وخت خو به نه تېرېږي څه به کېږي سبا چې ته زما په څنګ کې نه وې وخت خو به نه تېرېږي څه به کېږي سبا چې ته زما په څنګ کې نه وې وخت خو به نه تېرېږي څه به کېږي و زما په زړه کې لا دوا پر هره زما په زړه کې لا دوا پر هره استانه به څه جوړېږي او څه به کېږي زما په زړه کې لا دوا پر هره استانه به څه جوړېږي څه به کېږي او زما او ستا ترمنځ خو هېڅ ونه شول زما او ستا ترمنځ خو هېڅ ونه شول داسې چې هېڅ نه کېږي څه به کېږي
زما او ستا ترمنځ خو هېڅ ونه شول داسې چې هېڅ نه کېږي څه به کېږي او ستا د تسنس منتشر کوم امیده ستا د تسنس منتشر کوم امیده وایه چې څه به کېږي څه به کېږي او یو غزل بل دی غزل مطلب امیدونه یې تړلي دي روان دی امیدونه یې تړلي دي روان دی او هغه اوس نه په هوا و نه باران دی امیدونه یې تړلي دي روان دی هغه اوس نه په هوا نه په باران دی او یو سړی دی چې اوس هر چا ته یان دی یو سړی چې اوس هر چا ته یان دی او یو سړی اوس په خپل کټ پورې حیران دی یو سړی چې اوس هر چا ته یان دی او یو سړی اوس په خپل کټ پورې حیران دی او دلته هره څېره خړه لکه ځمکه دلته هره څېره خړه لکه ځمکه و دلته هر زړه رنګ اخیستی اسمان دی دلته هره څېره خړه لکه ځمکه دلته هر زړه رنګ اخیستی د اسمان دی و دلته څوک د چا لټون کولی نشي غفور صاحب دلته څوک د چا لټون کولی نشي دلته هر څوک په خپل ځان پسې په ځان دی دلته څوک د چا لټون کولی نشي او دلته هر څوک په خپل ځان پسې په ځان دی او دلته ټول روان امید له یو بل دي دلته ټول روان امید له یو بل دي او څوک له چا او څوک له چا سره مهمان دی د توجه مې و جهان مننه مهرباني ډېره مهرباني خان دا زلزلې په خیبر راوله خان دا زلزلې په خیبر راوله ویښو تندرونه د برېښنا پورې اتل ماشوم ته مې بلنه ورکړې وه چې هر څوک دی راشه غزل به وایي ټول ولدا د ورکول کې ماشوم دی شروع کوم په نامه د هغه ذات چې لوی بخښونکی او مهربانه دی د غزل نه مخکې د خیبر افریدي یو دوه شعرونه بس دوه په دوه یو خاموشي ده د ګورګورو غر دی بس دوه په دوه یو خاموشي ده د ګورګورو غر دی خو دا پښتونخوا ده زه ډارېږم ساړه مې کېږي او ویل یې دا کوم لیونی دی چې اور اخیستی ویل یې دا کوم لیونی دی چې اور اخیستی ما ویل خیبر یم تودېږم ساړه مې کېږي زه به ته پلور یو غزل ویم چې د غزل مطلع عرض چې مینه دې ورځ په ورځ کمیږي ولې مینه دې ورځ په ورځ کمیږي ولې او جذبې د عشق مې بیا زیاتېږي ولې او ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې مننه ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې او د یو زړګي نه بل ته لار پڅه ده د یو زړګي نه بل ته لار پڅه ده او چې زه یې هېر کړم رایادېږي ولې او دا ستا د غږ د اورېدلو سره دا ستا د غږ د اورېدلو سره او د زړه درزا مې سیوا کېږي ولې او د غزل مقدار زو چې کندهار سره یو ځای شي اشنا چې کندهار سره یو ځای شي اشنا لنډه خبره چې اوږدېږي ولې د غزل نه بعد یو څو مزاحیه شعرونه وایي دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغې یوې خو راته ځان نه سم مېړه جوړ کړې هغې یوې هم راته ځان نه سم مېړه جوړ کړې څه کې د یو مېړه د پاسه بل مېړه وکړمه ډېره غرمه د اوړي د رږدېږمه ساړه مه کېږي دا زه د چا سره ویېږمه ساړه مه کېږي د ژمي شپه وه انتظار و تر سهره پورې لږ دې په زلفو کې پټېږمه ساړه مه کېږي بلنه ورکوم ناظر محمد بېهوش افریدي صاحب ته چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي دا مشرانو سره لکه غوړي وخا توجه دا وخت د پیغور راته وګوره ښه نو وګ نه سو ته چې ورته وایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه دغو خلکو ډېره مننه کوم چې موږ له یې ډېر د عزت ځای راکړلو او ډېر یې مشکور یم. موږ ټول یې مشکور یو. الله تعالی دې دغه خادي بختوره کړي او الله دې کامیابه کړي. او بس ټولو ملګرو ته موږ دا دعا کوو. او دې نه پس زه بس لنډ یو غزل د هغه ووایم، نو یو دوه شعرونه یې ووایم، یو هغه ووایم غزل. نو وایي یوه ګنټه دې تېره کړه په ټک توپت، یوه ګنټه دې تېره کړه په ټک توپت، خو کیسه دې اوږده ډېره کړه په ټک توپت. او لږ بس که ناصحه د تقریر د نور، لږ بس که ناصحه د تقریر د نور، غزل دې رانه هېره کړه په ټک توپت. غلی شئ مه جاړئ، په جاړه باندې کار نه کېږي. غلی شئ مه جاړئ، په جاړه باندې کار نه کېږي. ځان ورته تکړه کړئ، په دوا باندې کار نه کېږي. او اوړه چې دومره ګران شول دا خوار غریب به څه کوي؟ اوړه چې دومره ګران شول نو دا خوار غریب به څه کوي؟ اوس خو په ټاټکي او په تنخوا باندې کار نه کېږي. او غوړي چې کور ته یوسو چینی په کور کې خلاصوي، غوړي چې کور ته یوسو چینی په کور کې خلاصوي. چا ته فریاد وکړو په سودا باندې کار نه کېږي. او راځئ چې ټول راغونډ شو او کوتک پسې راواخلو، راځئ چې ټول راغونډ شو او کوتک پسې راواخلو. دغه یې علاج دی، په وینا باندې کار نه کېږي. او که زه یم بېهوشه نو تاسو خو په هوش کې یئ، که زه یم بېهوشه نو تاسو خو په هوش کې یئ. تاسو خو څه وکړئ که په ما باندې کار نه کېږي. او اوس غزل دی، یو شعر دی هغه د انمدار صاحب چې ډېرې نخرې بیخي به تا کولې، ډېرې نخرې بیخي به تا کولې، او خله چې واده شولې ګنې ما کولې. ډېرې نخرې بیخي به تا کولې، او خله چې واده شوې ګنې ما کولې. او دا غزل دی چې نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه، نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه. څه په چل ولې ځان خلاص کړو رانه لاړه. نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه، څه په چل ولې ځان خلاص کړو رانه لاړه. او چې زما دې نه منلی زړګیه، چې زما دې نه منلی زړګیه، اوس کوئ ارمانونه پسې جاړه. او نه چا ښکل کړم نه چا کېښوم په اوربل کې، نه چا ښکل کړم نه چا کېښوم په اوربل کې، لکه ګل د بیدیا وچ شومه په شاړه. او خدمتونه یې زما په اوبو یوړل، خدمتونه یې زما په اوبو یوړل، شواخانه د امیدونو مې ویجاړه. او شوګیري او انتظار دی وای په عشق کې، شوګیري او انتظار دی وای په عشق کې، خو چې نه وای دا هجران او بېلتون دواړه. او په ښایست کې د پیرس بلبلې ایستي، په ښایست کې د پیرس بلبلې ایستي، که دې وري دا د خړ خبر خراړه. او شاعران په پښتونخوا کې هسې ډېر دي، شاعران په پښتونخوا کې هسې ډېر دي، په ادب کې د خبر شاعران ویاړه. او هغه هم لاړه بېهوشه بېوفا شوه، هغه هم لاړه بېهوشه بېوفا شوه، چې مدام به دې په څنګ کې وه ولاړه. مهرباني نظر محمد بېهوش افریدی صاحب. دغه پسې اخري د صدر محفل کندهار افریدي صاحب نمبر دی. د بابای غزل په دغه شعر سره بلنه ورکوم چې د کم نظرو څه ګیله ده پکار، د کم نظرو څه ګیله ده پکار، ستوري د لرې نه واړه ښکارېږي. کندهار افریدی صاحب. دا هم کور کوي مننه کوي بس صحیح شولی خیر نه نه نشي بس د لوی مهربان خدای په نامه او لومبۍ سر کې خو د واده زلمي له
او دا کورنۍ لکه څنګه دا جبران سی وویل چې دا تاریخي حجره و چې دې کې ادبي پروګرامونه کېږي همداسې د بچو ښوونکي توپ که تاسو وکړو چې چا ادب له کومو حجرو کې مشاعرې شوي پروګرامونه یې کړي ژبې خدمات یې کړی نو هغه په تاریخ کې زوی شوي دي همداسې دا حجره راو چې دا انشاءالله چې دوی د پښتنو ټولې حجرې ابادې او خوشحالي کړي خو دا حجره چې په کومه کې د ژبې خدمات کې کلتور خدمات کې الله دې هغه اباده کړي زبیر علي صاحب له ټولې کورنۍ له د مبارکي ورکوو او الله دې خدمن کړي په باندې او الله دې نیک او برکتي الوت پیدا وکړي مننه زه اوس یو دوه شعرونه یو غزل ویایم چې دار له مرګه نه کړم خو دار له مرګه نه کړم خو هسې نه چې ورک شمه او په ژوندون کې مې بس دا تجربه وشوه په ژوندون کې مې بس دا تجربه وشوه بې صبري و صبر دواړه فایدهمند دي مننه د غزل مطلب تو چې مینا پټ پنهان خی مینا پټ پنهان خی هر ځای کې جانان خی مینا پټ پنهان خی هر ځای کې جانان خی او دا د انساني فطرت دا د انساني فطرت هر سړی لګزان خی دا د انساني فطرت هر سړی لګزان خی او عشق د عظیم طاقت عشق د عظیم طاقت ټیټ را د اسمان خی او شعر دی چې خوند کوي نشه ژوندون خوند کوي نشه ژوندون دا سړی روان ښیي او خدایه سخت نرم یې کړه خدایه سخت نرم یې کړه خدای خو مهربان ښیي او شعر از دی چې ما دې وي د مټو زور ما دې وي د مټو زور زړه بس پهلوان ښیي او دا یو شعر دی چې وزي حشرات لسین وزي حشرات لسین او نخې د طوفان ښیي او بل شعر دی چې ځوانې ولولې چې وي ځوانې ولولې چې وي هر مشکل آسان ښیي او د غزل مقدار زو چې پوی په کندهار نه یم پوی په کندهار نه یم ځان خو مسلمان ښیي ډېره ډېره مننه خوشحال اوسئ اباد مهرباني صدر محفل کندهار افریدی صاحب حمزه سپرلیله د خیبره نزي حمزه سپرلیله د خیبره نزي ډېرې کلی په مسیدو ښکاري د دې سره محفل سر ته ورسېدو مهرباني